روانو بس خیریه او خبره درته کومه دا کورونا بیماری لګه ډېر زیاته شوې ده. دې کې شک مه کوئ چې دا نشته. دا کورونا بیماری ده ډېره زیاته شوې. کور په کور باندې دا زیاته شوه. یو ویرس دی که نه په دې خو ملا نه پوهېږي، په دې خو ډاکټران ښه پوهېږي. نو ډاکټران ټول لګیا دي چې هغې دا کورونا زیاته شوې ده. نو دا هر کور کې او ډېر خلک پکې داسې زما یو دوست دی، هغه غریب هم د دې کورونا په بیمارۍ باندې پروت دی. شش و پنج کې ډېر زیات ورته زم پریشان یم. د دې مردان د رشه کې د عجیب عابدین حاجي صاحب دارنګې نن زما ته د جمعې مقتدیان دي، هغوی کې هم 2 کسان په دې کورونا پراته دي. داسې ډېر ترالل په کورونو کې پراته دي، په هسپتالونو کې پراته دي. یو خو مهرباني کوئ، حکومت هم درته دا وایي، ډاکټران هم درته دا وایي چې دا ماسکونه استعمالوئ. تاسو ګناه خو نه ده که نه یار، پرهیز خلک کوي که نه کوي؟ د الله نه به سوال هم کوو چې خدایه دا بیماري لرې کړي، صدقه به هم کوو او پرهیز به نه کوو. دا یو پرهیز شو که نو تاسو مهرباني وکړئ دا ماسک استعمالوئ. بهر چې وځئ خامخا ماسک استعمالوئ. ماسکونو پورې خنداګانې ټوکې نه دي پکار. ماسکونه استعمالوئ. یوه بلکې که سره میلاو شي نو خیر دی، هغه څه ورته وایي هغه شی سینیټایزر په لاس باندې کړي، په صابون باندې لاس وینځئ. څه بده خبره نه ده، دا خو یو پرهیز دی که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرهیزونه نه دي ښوولي. نو دا پرهیزونه مو سره وکړئ او دا کوشش هم وکړئ چې یاره ماسکونه به استعمالوئ. او باقي د الله کار دی، راوستونکي م الله دی، لرې کوونکي م الله دی. او موږ بیا خپل پرهیز او خپل احتیاط به کوو. ډېره زیاته تېزه شوې ده. ډېر زمونږ په دې کلي کې په دا څو ورځو کې بلا هر سړی په خپله نیټه مري، خو یو بانه ولا خدای پاک جوړه کړي. داسې ځای په ځای ډېر خلک غریبانان پراته دي د سینو په تکلیفونو هسپتالونو کې ځای نشته. دومره خلک په دې مردان کې خو ما واورېدل ډېره زیاته شوې ده. خلک د کوره بار ته نشي راوتی. نو زما وروڼو احتیاط ښه شی دی، بد شی نه دی. اوس هم چې د چا زکام او د چا مخکې پرنجو کې دی ورته نه وایي مړه زکام دی دی خو چې اوس به موږ نه زکام وایي، وایي که نه وایي؟ نو دا خو احتیاط دی که دا خو الله دا بیماري د یو نه بل ته لګوي. نو د احتیاطونه به کوو انشاءالله العزیز، او عبادت به هم کوو د الله، او الله نه به سوال هم کوو، الله نه به معافي هم غواړو. دعا وکړئ چې رب العالمین دا کورونا بیماری ده چې خدای پاک یې ختمه کړي.